دا په پکتیکا ولایت کې د امن او سولې په نامه پارک دی چې 4 کاله وړاندې جوړ شوی او هر ورځ ورته ډیری کسان د تفریح لپاره راځي. د دې پارک مسؤلین وایي چې وړاندې تر دې په دې ولایت کې ورته پارک او نورې تفریحي سیمې نه وي، خو اوس مهال د دې پارک په جوړېدو سره یا د تشه یو څه ډکه شوې ده. دغه تقریبا 4 کاله کېږي چې جوړ شوی دی. په دغه باندې تقریبا داسې 315 لکه کلدارې مصرف راغلی دی ورباندې. دغه د ډېرو ولسوالۍ راځي، لکه مثال بیرمل شو، ګیان شو او ګومل شو، همداسې د ولایت مرکز شهر څخه هم راځي او پکتیکا کې همداسې بل پارک نشته. دې پارک ته د ولایت له مرکز او ولسوالیو څخه راغلي کسان وایي چې حکومت دې په دې ولایت کې ورته نورې تفریحي سیمې او پارکونه جوړ کړي څو خلک ورته د چکر لپاره راشي. د دوی په خبره چې د دې کار تر سره کولو لپاره اوس مهال غوره فرصت رامنځته شوی او خلک په ډاډه زړه کولی شي چې د خپلې کورنۍ له غړو سره په چکر ووځي. یا پکتیکا کې دغه ولینای پارک دی چې دا پارک جوړ شوی ورګون ولسوالۍ کې. دلته موږ راشو بنډار دپاره راشول، د بنډار وکړو، کینو ساتیري وکړو. پکې د امن او سولې په پارک کې د ماشومانو لپاره یو وړیا ښوونیز کورس هم رامنځته شوی او هره ورځ د ګمارل شویو ښوونکو لخوا راغلو ماشومانو ته بېلابېلې موضوعګانې تدریسیږي. د پارک په همکارۍ باندې چې دلته د پارک د کوم مسؤل چې ده ما ته ویل چې مثال دلته راشه ماشومان ده، دلته مثال ماشومانو ته درس وروښیه او مضامین خو یو ریاضي ده، پښتو ده، انګلیسي ده، دغه مضامین ته زه درس ورښیم. تقریبا 80 یا 80 شاګرده به راسره یي. ما د پارک چکر میزنیم. موږ پارک کې تفریح هم کوو او د تفریح ترڅنګ دلته درس هم وایو. ډیر خوشحاله یو چې په دغه کورس کې راته د ښوونځي ځینې مضامین تدریس کیږي. ما د پارک سبق میخونیم. موږ ډیر خوشحاله یو چې دلته هم درس وایو او هم تفریح کوو، هم مو له ملګرو سره ساعت تیر دی. موږ باید له وخته دلته راځو، شاوخوا 2 ساعته درس راکوي. بلخوا د پکتیکا ولایتي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د تفریحي سیمو د جوړېدو پلان لري او هڅه کوي چې د خلکو لپاره په بېلابېلو برخو کې خدمات ترسره کړي. کوشش دا کوو کنه چې انشاءالله موږ له عام امنیت سره د ولس د خدمت سره انکشافي پروژې په هغه شکل باندې روانې کړو چې هغه کې موږ هم خیر د ولس هم پکې خیر انشاءالله. او موږ پلانونه لرو او ورسره امید لرم چې د راتلونکي لپاره د بني سردي په ښکلي منظر باندې چې یو طبیعي ښکلا لري او داسې ساحه ده چې د ولایتو ترمنځ یو منځنۍ او مشترک نقطه ده. امید لرم چې هغلته موږ د سیاحت لپاره ښه پارکونه جوړ کړو، ورسره په څنګ کې داسې یو سړک نقشه ډیزاین کړو چې په هغې کې دغه ټولو ولسونو لپاره یو حیاتي پروژه وي او داسې سړک جوړ کړو چې دلته یو نمونه وي او داسې یو خلک وي چې هر څوک دلته د سرمایه‌داري لپاره خپل لوښ کړي انشاءالله. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې لا یې هم په ډیری ولایتونو کې د پارکونو او تفریحي سیمو کمښت احساسیږي او خلک وایي چې اوس مهال د دې کار د ترسره کولو لپاره غوره وخت دی چې په وینا یې له یوې خوا به خلکو ته سیلانیزې سیمې جوړې شي او له بلې خوا به حکومت له دې لارې عواید هم ترلاسه کړي.